وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې مثلا دوه ورونه دي، یو ورور کوزده وکړه، واده یې وکړه په شریکه باندې، دا بل ورور ته یې اوس کوزده کړې ده، مهر یې 6.5 لکه روپۍ ده، دا بل ورته وایي زه یې نه در سره ادا کوم. محترمه دلته یوه مسئله ده، که مواعده راغلي وي، مثلا هغه بل ته ویلي چې زه تا ته دومره روپۍ در کوم، په کوزده کې دې په شریکه دې واده کوم، او دا بل ته یې ویلي چې بیا به یې ته هم له ما سره کوې، که هغه وعده ورسره کړي وي نو دا وفا دغسې وعده چې هغې وعدې کې معاوضه موجوده وي نو هلته وفا پې واجب ده وروره، بیا به یې خامخا ورسره کوي. الله پاک دې روغ جوړ لره وروره، کامیاب اوسي. علیکم السلام. یو ورور مصطفی په نامه پوښتنه کړې ده چې مثلا د چا پښه زخمی ده، پټۍ یې پې لګولې، پونده یې او پنجه یې دا ګوتې دا خلاصې دي، په هغه به مسحه نه کوي محترمه، مسحه به تنها د پټۍ په جې باندې کوي، په ګوتو او په پونده باندې دا به مینځي وروره. الله پاک دې روغ جوړ لره، الله دې جنتي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. قاری حجت الله منهاج په نامه یو ورور پوښتنه کړې چې د ماښام د لمانځه نه وروسته 6 رکعاته نفل کول څنګه دي؟ دې ته صلات الاوابین وی. دا په یو ضعیف حدیث کې راغلی دی محترمه. امام ترمذی رحمه الله دا حدیث نقل کړی ده، خو عمل د علماو ډیر د ورباندې، اگر چې دا حدیث ضعیف حدیث ده. الله پاک دې روغ جوړ لره وروره. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې دغه کمې روزې چې د شوال سړی نیسي، نو دا که سړی مثلا ټولې ونه نیسي، لږ ونیسي، ثواب خو سړي ته الله ورکوي محترمه، خو حدیث کې د شپږوالي باید پوره سي وروره، که نفسې کمې ونیول سي، نفسې اجر خو سته ده وروره، ځکه نفل ده، نفلي عباداتو کې اجر سته ده وروره، خو افضله دا ده چې پوره سي. وعلیکم السلام. شمس الحق سبحانی په نامه د هلمند مرکز نه پوښتنه کړې ده. یو سړي مثلا پلار سره جنجال راغلی، پلار ته ویلي که ته ما پرېښودې ښځه دې په ما په 3 طلاقونو طلاق وي، نو دی وایي کومه حیله لري که نه؟ یوه حیله محترمه د دې لپاره علماو ذکر کړې ده چې یو طلاق رجعي دې ورکړي چې هغه باین وګرځېده، بیا پس له هغه نه دې طلاق واقع کړي، نو پس له هغه نه چې طلاق واقع کړه او دا طلاق باین وګرځېده، نو بیا دې پلار پرېږدي، څه دې نه ورته وایي. نو دغسې یوه حیله فقها ذکر کړې، خو ښه خبر دا ده وروره چې نږدې یو عالم ته ورسه چې په دې حیله دې ښه پوه کړي. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور د لندن نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې دلته په لندن کې د حمل دوري په میاشت کې مثلا د ماښام لمانځه وخت تقریبا د شپې 10 بجې داخله کیږي او د ماخوستان وخت 12 بجې د شپې داخله کیږي، د سهار وخت 3 بجې. نو دی وایي که موږ دا ټول منځونه په خپل وخت کوو، مثلا دلته موږ له یو مشکل سره مخ کیږو، هغه دا ده چې خو شپه بیخي خوب ونسو. نو محترمه وروره په دغه مسئله ما یو مفصل بحث هم کړی ده، منصور احمد وروره د وختونو په اړه باندې یو مفصل بحث ما په دې باندې کړی دی، ملګري ته راولېږه، نو هغه ورور به هغه مفصل بحث واوري. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب اوسېږي. د وختونو په اړه باندې مشکات یا بخاري کې دواړو کې ما بحث کړی دغه چې ورته راولېږي، د ورور به واوري انشاءالله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور د پاکستان نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې یو سړی مثلا په لمانځه کې چې کله قیام ته ودرېد، سبحانه مو ویلې، اعوذ بالله و بسم الله ویلې، پس له دې نه مثلا دعا ویلې یا تحیت لله ویلې، بیا پس له دې نه الحمدلله ویلې، په ده باندې سجده سهو استک نسته ده محترمه. دغه مسئله په فتاوا هندیه عالمگیری کې شته ده وروره، داسې ذکر کړې ده. مثلا کله چې ته قیام ته ودرېدلې، په قیام کې دی که اول یو وری دی قیام کې په اول رکعت کې مثلا الحمدلله دی ویلې، بیا دی یا دعا یا التحیات لله ویلې، بیا دی صورت ویلې، په دغه صورت کې هغه په دغسې حالت کې سجده سهو سته ده، ځکه د الحمدلله نه وروسته خو صورت ده، د اعظم د صورت واجب ده. نو کله چې تا الحمدلله ویلې، الحمدلله نه دی وروسته دعا یا تحیات لله ویلې، بیا دی صورت ویلې، نو تاخیر د صورت راغی، نو په دغسې حالت کې سجده سهو لازمیږي. او که چیرته دی داسې چالو که سبحانه دی ویلې، اعوذ بالله و بسم الله دی ویلې، بیا دی التحیات لله ویلې، بیا دی پس لغه نه الحمدلله ویلې، دغه صورت کې یا دی دعا ویلې، په دغسې صورت کې هغه نه واجبیږي، سجده سهو نه لازمیږي. ځکه نه لازمیږي
چې له الحمدلله نه مخکې محل دا د ثنا محل ده. نو چې د ثنا محل سو، نو د ثنا په محل کې الحمدلله نه مخکې د تحیات لله ویللو باندې سجده سهو نه لازمیږي. فتاوا هندي کې وی ولو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة فلا سهو عليه وبعدها پس الحمدلله نه يلزمه سجود السهو وهو الأصح ده، لأن بعد الفاتحة پس لفاتحين محل د قراءت سورت ته. فإذا تشهد فيه پس الحمدلله نه د چې سورت ویلي تشهد دی ویلي فقد أخر الواجب وقبلها او مخکې الحمدلله نه محل د ثنا ده. نو چې محل د ثنا ده نو مشکل نه لري. فتاوا هندیه عالمگیریه اول جلد 120 صفحه. الله پاک د روغ جوړ لره وروره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره. یو ورور شفیع الله په نامه د قندهار ولایت نه پوښتنه کړې. د ورور پوښتنه داسې ده چې زه یو نظامي کې وظیفه لرم. په یو ولسوالۍ کې د ولایت مسؤل ماته وایي، د ولایت یو مسؤل ماته وایي چې ته ماته د کوم ولسوالۍ کې چې ته یې د هغې ولسوالۍ د هغه امیرینو او د ټولو ملګرو حال را سره شریکوه چې څه کوي. وی که زه دا حال ورکم ګناهګار کېږم خو به نه. محترمه په نظام کې یو کار همدا ده چې څار به کوي د ملګرو. نو دا شرعا یو اعانت ته وروره. د حکومت په کار کې له حکومت سره اعانت ده چې ته ورته معلومات ورکوې چې پلانکی حاضر و نه و حاضر، وظیفه یې وکړله، کم کار یې وکړ. نو دا خو د حکومت له ضروریاتو نه ده وروره. حتی چې نیت یې پکې اصلاح د حکومت او د اسلامي نظام وي اجر و ثواب ده وروره. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور د قندوز ولایت د امام سیف ولسوالۍ نه د ختم خواجګان په اړه پوښتنه کړې. د ورور پوښتنه داسې ده چې بعضې خلک د جمعې په ورځ باندې راجمع کیږي او ختم خواجګان کوي. دغه اجتماع څنګه ده؟ محترمه یو خو دغه ختم خواجګان ده، دا په آدابو د نقشبندي کې شته ده. البهجة السنیه فی آداب الطریقه العلیه الخالدیه نقشبندی. یو عالم تیر سوی ده، علامه محمد ابن عبدالله ابن مصطفى خانی الخالدی النقشبندی هغه کتاب جوړ کړی. نو هغې آدابو کې دا شته ده وروره. دا چې د التزام په طریقه باندې نه وي پروا نه کوي، او که د التزام په طریقه وي خلک یې لازم او ضرور بلي، نو بیا خو بدعت ګرځېږي. محترمه نو ښه خبر دا ده وروره چې سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومې طریقې د رسول صلی الله علیه وسلم نه د ذکرونو او د درودونو په اړه راغلي، باید سړی په هغه باندې عمل وکړي. اگر چې دغسې طریقې هم علماو کتابونو کې ذکر کړي دي چې د التزام او بدعتونه نور نه وي پکې، شرعا پروا نه کوي انشاءالله. الله دې جوړ لره.